ملګرو دا وه مانو KTK کم خاوند، یعنی تاسو دا وخت په سکرین باندې هغه کتی شئ چې د هغو کم نکاح کم واده چې دی هغه وشو. یو طرف ته نیمرا KTK کم چې د دې خور د هغې چې کوم الزامات شروع کړلي په خپلې مور باندې، او وایي چې آیا زه خپلې مور هم خرڅه کړې یم، زما بله خور چې ده هغه هم خرڅه کړې ده په 80 لک او داسې په یو ګاډي باندې، او وایي موږ ټولې لوریانې چې کوم دي هغه یې خرڅې کړي یو. اوس دلته کوم واده چې وشو نو د هغې کس کوم نوم چې دی شاکر وزیر دی، یو پښتون ځوان دی، خو د بده مرغه د چا واده چې ورسره وشو نو هغه دا وخت د سوشل میډیا په ډېر تنقید کې چې کوم دی د هغې مخ دی، او دا وخت د کوم واده پروګرام چې کوم دی هغه هم داسې ویډیو یا څه هم په سکرین باندې لا نه دي راغلي چې ټیک ټاک یا څه ته، یعنې که تاسو وګورئ د دې هر کار چې کوم دی هغه ټیک ټاک مخې ته راځي، او نن سبا کې چې کوم دی په ټیک ټاک باندې یو ډېره لویه کومه غویمه چې د دې مخکې روانه وه. بل طرف ته شاکر وزیر چې کوم دی هغه هم د قبایلي سیمو سره د هغې تعلق دی، داسې بزنسمین ټایپ سړی دی، او د مانو کوم واده چې دی هغه د 2-3 میاشتو نه چې کوم دی هغه زنګېدلی و، یعنې مخکې هم د دې د واده تاریخ چې کوم دی مخې ته راغلی و، خو بیا داسې څه واقع راغله وه واده چې کوم دی کینسل شو، او پرون چې کوم دی د دې نکاح ترسره شو. نو دغه ویډیو و دغه معلومات ما غوښتل تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې مې رایې وګو. الله حافظ.